माशाल्लाह माशाल्लाह برکی تو جای سربازانو وزیر کلام د ورګونو ولسوالۍ منده کلی اوسېدونکی مونږ د خپل امنیتي ځواکونو اسلامي امارات ترڅنګ ولاړ یو او هر وخت د شپې ورځې مونږ په خدمت کې یو. مونږ د دوی نه ډېر راضي یو، ډېر خوشحاله یو. د دوی د دا بریا ډېره مبارک وي. بالکل مونږ شپې ورځې د دوی ترڅنګ ولاړ یو، عام ولس خصوصا د ورګونو ولس. د دوی نه مونږ د خاص غوښتنه نه ده پوه شوې، خو د دوی نه مونږ ډېر راضي یو، خوشحاله اوسئ. دوی نه ډېر راضي یو موږ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ورګونو ولسوالۍ تل دا ثابته کړې ده چې په هر سخت حالات کې تل د خپل نظام او خپل حکومت ترڅنګ ولاړ دي. اوس هم چې زموږ په نظام یو ځل بیا سخته راغلې ده. د پاکستان غلام حکومت زموږ د هیواد پاک او خصوصي حریم نقض کړی د هغه په بدل کې زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل انتقامي برید په دوی باندې وکړه او له دوی څخه خپل غچ واخیست او دوی ته غخ ماتونکی جواب ورکړ. زموږ ولسونه هم دغه بریا ولمنځله او خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مو توپ هرکلی وکړ.